فکر وکړئ چې تاسو په یوه دښته یا غرونو کې روان یاست او ناڅاپه په ځمکه کې یو کوچنی درز ووینئ، یو داسې ځای چې تل تلو ته دروازه ښکاري. تاسو ورننوځئ او یو حیرانوونکی حقیقت له سترګو درواخیستل شي. ځیر شه، دا یوازې یوه دروازه نه ده، دا د یوې بلې نړۍ دروازه ده. د ځمکې لاندې پټ تونلونه. خو سوال دا دی، دا تونلونه چا جوړ کړي او ولې؟ د انسان تاریخ دومره زوړ نه دی، خو د ځمکې لاندې دا دهلیزونه زرګونه کاله عمر لري. په ترکیه کې د دیرین کویو یعنی ژوره څاه پټ ښار د 100,000 خلکو د ژوند لپاره جوړ شوی و چې 85 متره ژور په ځمکه کې ده، له اوبو نیولې تر هوا، له خوړو نیولې تر ښوونځیو. دا یو مکمل ښار و، نه سیمنټ نه برقي ماشینونه، خو دومره کامل جوړښت چې حتی اوس هم انجینران یې حیران کړي دي. خو ترکیه یوازینی ځای نه دی. په جنوبي امریکا، اروپا، مصر، هند او حتی افغانستان کې هم داسې ژور تونلونه کشف شوي چې پای نه لري. یوازې یو دلیل شته، یا خو دا خلک د یوې خطرناکې پیښې نه پټېدل، یا دا ځایونه د یوه پټ هدف لپاره جوړ شوي وو. خو دا دومره ساده خبره نه ده. ځینې تونلونه دومره ژور دي چې نن سبا د پرمختللي وسایلو سره هم خطرناک دي. د ځینو تونلونو دننه داسې حرارت او مقناطیسي اختلالات موجود شوي چې انسان یې هوش له لاسه ورکوي. په ځینې ځایونو کې غږونه اورېدل شوي، چیغې، قدمونه یا حتی ژوندي موجودات چې د انسان له بڼې سره برابر نه دي. دوی څوک دي؟ ځینې خلک باور لري چې دا تونلونه د پخوانیو متمدنو نسلونو پاتې شوي دي، لکه اتلانتیس یا لمارزو، هغه قومونه چې د یوې نړیوالې فاجعې نه ژغورلو لپاره د ځمکې لاندې ژوند ته تللي وو. خو نور بیا وایي دا د نظامي استخباراتو کار دی. د امریکا د پوځ په قول دوی تر ټولو خوندي ځایونه د غره لاندې جوړ کړي دي، لکه نوراد چیرې چې له اټومي برید نه هم خوندي دی، یا DUMBS یا ډیپ انډرګراوند میلیټري بیس. افشا شوې نقشه ښیي چې دا امریکا، روس او چین اسرائیل ترمنځ سلګونه کیلومتره پټ دهلیزونه شته چې له عام ولس نه پټ دي. که دا سیستمونه له حکومتونو سره وي نو ولې د خلکو نه پټ ساتل شوي؟ که دا یوازې نظامي هدف وي نو ولې ځینې خلک ادا کړي چې له عجیب موجوداتو سره پکې مخ شوي؟ پیل شناید یو انجینر چې د امریکایي د یوې ژورې نظامي بیس سره کار کوو ویل یې، موږ د تونل د کیندلو پر مهال ناڅاپه د خاورې لاندې یوه بله خلا وموندله او هلته عجیب لوړ قد تیار مخلوقات وو. موږ ورسره جګړه وکړه، خو دا نه انسانان وو نه حیوانات. دا سړی وروسته له خلکو سره دا خبرې شریکې کړې، خو یوازې څو میاشتې وروسته مړ وموندل شو د ځان وژنې په نوم. خو کورنۍ یې ویل دا نه ځان وژنه وه نه تصادف، دا ختمول وو، ځکه هغه حقیقتونه افشا کړل. په بامیانو کې د بودا مجسمو شاته داسې دهلیزونه شته چې تر اوسه څوک نه دي توانېدلي چې تر پایه یې ولاړ شي. ځینې یې دومره تیاره دي چې برېښنا هم پکې صحیح کار نه کوي. ځینې خلک وایي د دې دهلیزونو پای ته که ورسېږي هلته یوه بله دنیا ده، یو بل تمدن یا د انسان نه غیر موجودات. د ځمکې مقناطیسي نقشه ښیي چې ځینې پټې نقطې په افریقا، جنوبي امریکا، افغانستان کې داسې فعالې سیمې دي چیرې چې د ځمکې لاندې ژور حرکات، ګرمي او انرژي شته. څېړونکي وایي چې دا سیمې ممکن د طبیعي پټې دروازې وي، داسې چې له بلې نړۍ یا بل ډایمنشن ته تګ شونی کړي. آیا دا تونلونه یوازې فزیک تګ لپاره دي که د روحاني یا انرژي انتقال لپاره؟ په چین، روسیه او هند کې داسې شواهد ثبت شوي چې ځینې پټ خلک یا ځانګړي مخلوقات لا هم په دې تونلونو کې ژوند کوي. ځینې کلیوال وایي شپه کې دوی ښکته غږونه اوري یا ځینې کوچني څراغونه ویني چې د ځمکې نه راخیږي. ځینې یې دا نه پېژندل شوي مخلوقات یادوي چې نه انسان دی نه ځناور، خو لیدل شوي او حتی خبرې اورېدل شوي. خو که دا افسانې وي نو ولې هر هغه څوک چې دا موضوع راپورته کوي ناڅاپه ورک شي یا ووژل شي؟ آیا دا د یوې بلې نړۍ دروازه ده؟ په دې راتلونکي انسانانو پټ پلان
که سبا نړۍ یوه ناورین وویني، طبیعي آفت، اټومي جنګ یا نړیوال سقوط، آیا دا تونلونه د ژوندي پاتې کېدو یوازینی چانس دی؟ آیا دولتونه له عامو خلکو پټ د بقا یو سیستم جوړ کړی؟ او که دا سیستم د انسان لپاره نه بلکې د یوه بل برتر نسل لپاره جوړ شوی وي؟